د امرالله صالح د څو وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکړ شو. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د رژیم چارواکو ویلي چې د امرالله صالح څو وسلوالې ډلې نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې په اساس د پولیسو ځانګړو قطعاتو د امرالله صالح په مشرۍ د مقاومت تر لامل لاندې د دې ډلې مهم مرکز کشف کړی دی. سرچینه زیاتوي یا د ډلې کابل او پروان کې ورانکاري فعالیتونه کول چې د کابل په سر کوتل، شکردره او د پروان په سیدخیل او سالنګ ولسوالیو کې له اسنادو سره ونیول شول. امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي تر اوسه په خپله مشرۍ د مقاومت د کومې ډلې د موجودیت په تړاو څه نه دي ویلي. امرالله صالح مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې سره د یو ځای والي خبر ورکړی و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.